د دغو کانکریټي دیوالونو او خنډونو تر شا یو شمېر داسې مېرمنې بندي دي چې تر خپل کور دې ځای ته ترجیح ورکوي. ومې غوښتل د دې پر دلیل پوه سم او دا چې ډېری افغان مېرمنې په کومو جرمونو دلته میاشتې او کلونه تېروي. له څو امنیتي دروازو تېره سوم تر څو د کابل د بادام باغ زندان ته ورسېدم چې 160 ښځې پکښې ساتل کېږي. 80 توقیفي او 90 محبوسینې دي. هر یوه بېله کیسه لري. د 3 کوچنیانو مور نوریه له کورني تاوتریخوالي څخه د خلاصون لپاره له کوره وتلې، خو د کندوز کابل په لاره کې یو کس د مرستې په نوم د دې د بې عزتۍ هڅه کوي. خو نوریه څه ورسره کوي؟ دی چې ورته دلته هغه ته دروازې خوله کې ما ته مرمۍ تېرې کړه، ما ته یې ویشتنه چې زه تاولم، بیا هغه ته استغاث سر کېښ وسندلی، ده بیرته سر ټیټ کړو، ما توپانچه په 2 لاسو ورته ونیوله، سټه مې وویشتله. جرم په هر ځای کې جرم دی او باید مجرم ته سزا ورکړل سي، خو د افغانستان په مختلفو سیمو او ولایتونو کې د جرم ډولونه څه توپیر لري. کندهار هم د افغانستان یو له لویو ولایتونو څخه دی. دلته 23 تنه له 11 ماشومانو سره بندیانې دي. له محبوسینو سره د دوی د جرمونو پر دلایلو وغږېدم. د ماپښین پر خوا باندې قلا پر لمانځه ودرېدلم، کوچنی زوی مې بغل ته ناست دی او زوی مې دا چای ډوډۍ مو راچولې ده، پس یو مسلمانه سړی راغی، بلا یې لاس راواچوي، لاس چې راواچوي بیا هلک پسې حمله کړه، هلک خپل دفاع کوله، خپل دفاع چې مې کوله، بالا سړی راولاړ شو، سړی راوځغستی، سړی چې ورته اشاره ټوپک مې درلود، هغه چې مې درلود بس مې بالا پسې خطا کړ، لاکن په کس ته مې شته بس مې بیروله، هغه چې مې بیرول بالا نو کراره څه خطا څه اوس یو مرمۍ. دا بل زنداني بیا د نامشروع اړیکو په جرم راوستل سوې ده. په دې مې هم اکتفا ونه کړه او د افغانستان بل لوی ولایت بلخ ته ورسېدم. د بلخ په ښځینه محبس کې 80 مېرمنې د اوسپنیزو میلو تر شا میاشتې او کلونه حسابوي. دا دروازه دومه دروازه ده، دومه دروازه چې دا مربوطه نوکریوالانې وناسیه ده. دلته له کوره د تیښتې، اخلاقي جرایمو، قتل او داسې نور تورونه سته. از کجا آمده مادرک؟ مادر مادر شریف آمده. خبر نداشتیم. ناقل ما خیلی کد شوارش نکرده، کد شوارش گفتگوی کرده برام دادم شوارش خدای شوارش دغه غریبکاره بوډا هم د یوې بلې 14 کلنې نجلۍ پلار دی چې له خپلې ګاونډۍ ملګري سره د یو هلک په لمسون تښتېدلی وه. د خپلې مېرمنې ته انتظار باسي چې د زندان دننه تللی ده. دکتر مرا بازه داد، ما گرفتم هم قماندان داره میکشه، همه ترسیدم قتل رفت. تو را قماندان میکشه، تو نگفتی که قماندان چیکار است تو را میکشه؟ تو را عقل تا گرفتی. من چطور کنم؟ من ترسیدم بچه خاله ما گرفتم، نام خاله ما گرفتم، بیروش بود، نامزادش بود میکشت. تو را چی عقدش میکشت؟ په لویدیځ ولایت هرات کې بیا چې له ایران سره پوله لري تر ډیره د نشهیي موادو په تړاو جرمونه لیدل کیږي. دو سیر مواد قانون ایرانه که ابد میده، ابد نمیده که تا قیامت تو زندان باشی و زندانی محبس باشی. دا له هغو 14 افغانو مېرمنو څخه ده چې د افغانستان پخواني حکومت له ایران سره د یو تفاهم له مخې د هرات محبس ته انتقال کړي دي. له دې مې وپوښتل چې ولې یې دا کار کړی؟ مادر از گشنگی، از احتیاجی، از ناداری، از خدا عمر داده معتادی، از بی سرپرستی، شب مادر بودم، روز پدر بودم. که څه هم عوامل مختلف دي، خو په هرو 3 ښځو کې یوې راته ویل چې د کورني تاوتریخوالي له کبله اړ سوي چې جرمونه وکړي.